ماښام مو بخیر د نن مهم خبرونه له نیوز باکس څخه. د طالبانو له بنده آزاد شوی استرالیایي استاد تیموتی ویکس وایي د امریکا سمندري ځواکونو د دوی د خوشي کولو لپاره 6 ځلې عملیات ترسره کړل خو بریالي نه شول. د نوموړي په وینا یو ځل په دې پلمه د شپې یوه تونل ته یوړل شول چې ګواکې داعش ډلې پرې برید کړی، خو دی ټینګار کوي چې هغه داعشیان نه بلکې د امریکا سمندري ځواکونه وو. خوشي شوی استاد زیاتوي په تیرو 3 کلونو کې څو ځلې له مرګ سره مخ شوی خو بیرته ژغورل شوی او په دې موده کې افغانستان او پاکستان ته لیږدول شوی دی. په لغمان کې د 15 میلیونو افغانیو په لګښت د یوه کانال د جوړېدو چارې پیل شوې چې 1.5 کال په موده کې به سرته ورسیږي. له دغه کانال څخه به 15,000 کورنۍ استفاده وکړي او شاوخوا 2,000 هکټاره ځمکه به ترې خړوبه شي. زموږ همکار په دې اړه چمتو شوی راپور تاسو ته وړاندې کوي. لغمان کې د څه کم 15 میلیونه افغانیو په ارزښت د عبدالرحیم زیو د کانال د رغونې چارې پیل شوې. د لغمان ولایت د سیندیزي فرعي حوزې رئیس سید عبدالرحیم سادات د معلوماتو له مخې چې دغه کانال 18 کیلومتره اوږدوالی لري او شاوخوا 2,000 هکټاره ځمکه به ترې خړوبه شي. د نوموړي په وینا له دغه کانال څخه به نږدې 15,000 کورنۍ استفاده کوي او د 1.5 کال په موده کې به د 15 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شي. دغه پروژه چې تاسو ګوري دا د عبدالرحیم زی کانال سربند ده چې 180 متره په اندازه د افغان لري، یعنی ویر لري چې ویر 18 متره پارس باندې آر سی سی ده، لاندې تاسو ته معلوم ده چې 80 سانتي موږ مت کانکریټ اچولی ده. یو پرچاوه لرو چې 3 دروازې لري، همداسې کانال ده زموږ چې 3 دروازې کانال د اوبو کنټرول لپاره دروازې هم لرو. سادات وویل د دغه کانال ټولې هغه برخې چې سربند، کوچني کانالونه، استنادي دیوالونه، د اوبو دروازې او نورو اړوندو برخو کې د رغونې چارې هم ورسره بشپړې شي. نوموړي دغه راز له ولسونو غوښتنه وکړه چې د دغه کانال د رغونې، ساتنې او ټولو چارو په ښو ترسره کېدو کې ورسره همکاري وکړي. د سیمې اوسیدونکو د دغه کانال په جوړېدو خوښي ښودلې. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې په افغانستان کې 7,000 کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي. په ایډز یو شمېر اخته کسان د خلکو او ډاکټرانو له خراب چلند څخه شکایت کوي. په دې اړه زموږ همکار چمتو شوی راپور تاسو ته وړاندې کوي. د ایډز نړیواله ورځ په کابل کې ونمانځل شوه. ایډز هغه ویروس دی چې د مختلفو لارو څخه په ټولنه کې خپریږي. د عامې روغتیا وزارت په باور چې داخلي جنګونه، ناامني، بیکاري، فقر، خلاص سرحدونه، داخلي او خارجي مهاجرتونه او د خلکو د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی د دغې ناروغۍ د خپرېدو مهم لاملونه دي. د نړیوال روغتیايي سازمان د ارقامو له مخې په افغانستان کې په ایډز د اخته کسانو شمېر تر 7,200 تنو پورې رسیږي. د نړیوال روغتیايي سازمان د تخمین له مخې ممکن دغه چې دا تخمین د 7,200 وفات شتون لري. په دغه پروګرام کې یو شمېر هغه ناروغانو هم ګډون کړی چې د HIV په ویروس اخته دي. دغه کسان چې د ایډز په ناروغۍ اخته دي له دغه ویروس څخه د معلوماتو د نه لرلو له امله منزوي دي او همیشه له نورو څخه لرې اوسیږي. متاسفانه بعد از سالها فهمیدیم که مادرم هم از دست دادیم، خانواده اجتماع تمام را. ادریس یو له هغه کسانو څخه دی چې په دغه ویروس د اخته کېدو څخه ځورېږي. هغه په ایډز د اخته کسانو سره د خلکو د ناوړه چلند څخه شکایت کوي او وایي چې دا موضوع د دې لامل شوی چې نه توانېږي په وجود کې د نورو پیدا کېدونکو ناروغیو او تکلیفونو تداوي وکړي. دغه ناعلاجه ناروغي د ادریس لپاره نه امیده کوونکې ده او وایي په دې تمه دی چې یو ورځ د علاج لپاره واکسین او دوا پیدا شي. شاهدش این دماغ من می‌بینید تالی عملیات نشده، این معده شده این دماغ من. در شفاخانه مراجعه کردم، وقتی که تست گرفتم نتیجه تست ما آمد، سبایش ویزیت آمد، گفتم ما عملیات کردن نمیتونیم. چرا؟ گفتم همچین مشکل را داریم. ډاکټران وایي د ایډز ناروغان ځانګړي نښې نښانې نه لري خو دوامداره اسهالات، تبه او د وزن بایلود په شکمنو نښو کې راځي. دوی وایي که په HIV اخته ناروغ هر څومره ژر خپله درملنه پیل کړي هومره یې درملنه او کنټرول اسانه دی. او له هیواده بهر هم د امریکا پولي ته څیرمه د مکسیکویي عسکرو او د نشه یي توکو کاروباریانو ترمنځ نښته شوي چې پکې 4 امنیتي سرتیري او 10 د نشه یي توکو کاروباریان وژل شوي دي. د مکسیکو حکومت وایي دوی د نشه یي توکو له کاروباریانو سره مبارزې ته ادامه ورکوي او په دې برخه کې له خپلو ګاونډیو هیوادونو د مرستې او همکارۍ په تمه دي. امریکا د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره دغه هیواد سره پر خپله پوله د دیوال جوړولو کار روان کړی دی. دا و د نن ماښام مهم خبرونه. تر بیا ښې چلند.